الله سبحانه وتعالى په قرآن مجید کې 15 شیان ښودلي دي. دا 15 هغه شیان دي چې د 15 شیان لپاره موږ او تاسو په دنیا کې شپه ورځ یوه کړې ده، مسافري قبلو، درد قبلو، حتی دښمني ته تیارېږو. خپل سر هم که موږ د دې 15 اشخاصو لپاره کټ سي نو بیا هم موږ پروا نه کوو. دا 15 څوک دي؟ دا 15 کسان الله په قرآن کې ذکر کړي. الله تعالی فرمایي چې دغه 15 کسان چې کوم دي، دا 15 قسمه خلک، دا به تا ته فایده درنه کړي د قیامت په وخت کې. یو الله تعالی فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به انسان نه به تښتي د ورور، د مور، د پلار، د ښځه او د بچي. دغه 15 شیان په دنیا کې چې د موږ تاسو دوی لپاره هر مهنت، هر مشاقت، هر سختي قبلو وګوره، حتی چې دوی لپاره دښمني هم کوو موږ تاسو. دغه ورور ګوره څومره مضبوط شی ده. ګوره دا ورور داسې ده مثال لکه د ملا تیر. ښه ورور باندې د انسان پوره باچایي کوي، د انسان پوره ژوند په ښه ورور باندې برابري. نو دا رقم ورور، مور، پلار، ښځه او بچیان، الله فرمایي دا یو به مې تا پکار سي په قیامت کې. د قیامت محشر میدان چې کله شروع سي، الله فرمایي چې قیامت کله راسي په هغه ورځ به صرف او صرف ستاسو ایمان پکارېږي، نیک عمل به پکارېږي. نو قرآن مجید کې الله سبحانه وتعالی فرمایي، الله تعالی فرمایي فاذا جاءت الصاخه، الله فرمایي چې کله راسي اکړنګېدونکې ورځ، هغه ورځ چې د انسان غوږونه به وټنګوي، د انسان زړه به وټنګوي، تیزه چغه به راسي. یوم الله فرمایي په دې ورځ باندې یفر المرء، تختی به دا هر سړی، یفر المرء تختی به هر څوک، هر سړی که مسلمان دی که کافر دی که هر څوک وي، تختی به دا سړی من اخیه د خپل ورور نه، و امه او د خپل مور نه. من اخیه د خپل ورور نه به تختی یو، و امه او د خپل مور نه به تختی، و ابيه او د خپل پلار نه به تختی، و صاحبته او د خپل ښځې نه به تختی، و بني او د خپل بچیان نه به تختی. الله تعالی فرمایي د قیامت په ورځ د ټول خلق نه به تښتېږي. بیا الله په وروسته حالت ذکر، الله تعالی فرمایي وجوه او بعضې مخونه چې دي یومئذ په دې ورځ باندې مسفرتون، هغه پړه کېدونکي، او بعضې مخونه به تک توري، بد عمل به یې کړی. په دې ورځ کې یو ناشنا حالت د الله تعالی فرمایي چې هر انسان به د خپل مثال ورور نه، د خپل مور نه، د خپل پلار نه، د خپل ښځې نه، د خپل بچیانو بې پروایي، د خپل ځان غمي. و د انسان به چې الله زما دا ښځه په جهنم کې واچوه، زما دا بچي په جهنم کې واچوه یا الله، خو ما خلاص کوه، ما پرېږده. نو په هغه ورځ بیا خلاصی نشته. ګوره نه په ښځه خلاصېدی شي، نه په بچي خلاصېدی شي، نه په پلار، نه په مور، نه په ورور. هلته صرف په ایمان خلاصېږي او په عمل صالح خلاصېږي. الله دې موږ تاسو توفیق راکړي.